الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال الشاعر حسان بن ثابت وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء درود شریف وایټول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وصحبه وصل وسلم تسليما كثيرا دې جلوس والا تمونګه خوش آمدید اهلا وسهلا وایو ذاکر الله صاحب د قیادت کې د زم والا جلوس را ورسېد الله دې د دې او زمونږ د ټول عمر کې خیر او برکت واچي الله دا قدمونه پتل د میزان د نیکو کې خودلی کې زما محترم ملګرو دی به ان شاء الله مخ کې راشي د پوړونو ته او ان شاء الله ستاسو د باقی ملګرو لږه توجه بغواړو په حقیقت کې حنیف الله اسرت صاحب زمونږه داسې یو ورور دی څنګه چې دوی ویل د ماشوموالې نه د کشروالې نه تر دې حینه پورې قدرت شان دی هغه زمونږ ملګرتیا ده ما اولنې داخله په جامعه اسلامیه د تنګي کې د دوی د ورور عبدالمالک حاجي صاحب پلاس مبارک باندې کړې وه او د طالب علمې د اولنې داخله وه چې ما دلته تنګي جامعه اسلامیه کې داخله وکړل او بیا د هغې نه پس دارالعلوم جامعه اسلامیه چارسدې ته لاړم او دغه تګو زما چې لا تر دې حینه پورې چارسده کې ما او د دفن ځای مې لا نه دی معلوم چې کوم ځای کې به زموږ دفن راځي چې مې د کوم ځای نه خاوره راغستلې شوي عقل ته به بیا دفن وي خو دا خبر الله پټه ساتلې ده موږ ته ښیي نه چې یاره کوم ځای به دفن وي خو بیا هم په دې ډېر خوشحالېږم چې زه کله داسې د ابایي علاقې ته او د روڼو د دې خپلوانو علاقې ته راشم نو ډېر خوشحاله یم چې یاره الحمدلله د خپلو خپلوانو د دې یارانو دوستانو سره مې ملاقات وشي زما محترم ملګرو یقینا زمونږ خپله د چارسدې ذمهوارۍ دومره ډېرې دي چې هغې کې دغه اوزګاریت او د هغې فراغت بالکل ډېر زیات هېڅ قسمه دغه نه پېښېږي خو چونکې باچا صاحب زمونږ د ختم نبوت امیر دی د تنګي
او د باچا صاحب دی دلته کې حنیف الله حسرت صاحب دی اجلاس کې دا خبر وکړه چې خامخا به د اجلاس او د جلسې له زمونږ راځي او لږ شانتیم به راکې خو راځي به خامخا ما دې سره واده وکړه حالانکې زمونږ نن یو ډېره لویه جلسه صوبایي ملګري راتلل او شاید دې ته پته وه او هغه صوبایي ملګرو په لویه جلسه وه چې زه راتلم هم بعضې ملګري خفه وو بیا م هغې ته ما وې زما انشاءالله کوشش کوم چې بیا راشم زه یو څو خبرې تاسو ته کوم او انشاءالله توجه پوره غواړم ما ته لږ طرف ته خیال کوئ دا مونږ او تاسو دلته چې راغلي یو په یو غرض او یو مقصد باندې راغلي یو هر سړی هر ځای ته چې ځي نو یو غرض او مقصد باندې ځي او څوک چې څه کوي نو بغیر غرضه او بغیر مقصد هغه کار نه کوي یو کس همداسې نشته زه به تاسو ته دا وایم چې دا ځناور هم روان شي پټي ته ځي نو هم یو غرض وي یا یې د زمیندار غرض وي او یا د هغې یو خپله تمنا وي مونږ خو انسانان یو مونږ خو هغه مخلوق یو چې مکلف مخلوق یو د الله د طرف نه مونږ مکلف مخلوق یو که فرض کا مونږ د لارې نه بېلارې کېږو نو الله به ناراضی او که موږ په سیده لار روان نو الله به راضي وي د الله پیغمبر به راضي وي موږ ټول انسانان دلته چې ناست یو پیغمبران را پکې نشته فرشتې را پکې نشته صحابه کرام را پکې نشته انسانان ناست یو او زه به دا ووایم بشمول زموږ د ټولو ګناهګار ناست یو ټیک یو که نه یعنې څوک تاسو کې شته چې هغه وایي زه ګناهګار نه یم شته څوک داسې هېڅوک داسې نشته چې هغه دا ووایي چې زه ګناهګار نه یم خو زموږ یو تمه شته زموږ یو تمنا شته زموږ یو ارزو شته چې زموږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ شوق سه ووایه صلی الله لږ دا مشران هم شوق سه ووایه صلی الله علیه وسلم دا تمه هم شته چې د قیامت په ورځ باندې به انشاءالله موږ له شفاعت حضور مبارک کوي که خیر او دا تمه هم شته انشاءالله چې کله موږ د حضور مبارک هغه خواله چې حوض کوثر خوا کې به ناست دي او د امتیانو لین به لګېدلی امتیان به را روان وي امید لرو انشاءالله چې پیغمبره ستا د لاس نه به مونږه د حوض کوثر په اوبو باندې سیراب کیږو انشاءالله ولې ځکه چې نن زه په دې دنیا کې دا ټوټه پوټه مات ګډ هلې ځلې کومه نو زم په دې امید کومه والله العظیم چې د پیغمبر شفاعت مې نصیب شي زه په دې امید کومه چې د پیغمبر د لاس نه ما ته د حوض کوثر اوبه میلاو شي زه په دې امید کومه چې الله زما د ګناهګار بخښنه وکړي په دقې نیت باندې ځکه پروګرام له د ختم نبوت راځم یو روحاني اجتماع ته ځمه یو د ذکر فکر ډلې سره کېنمه د علماو صلحاو سره ودرېږمه په دقې خیال باندې ودرېږمه زما د ورور یو حواله راکړله چې د تحصیلي 400 د هغې لوی تحصیل 26 یونیون کورسلو دی ناظم دی قسم دی زه په هغې نه یم خوشحاله زه نن تاسو سره په دې کورسۍ ناست یم چې د ختم نبوت د دې ملګرو سره په دې کورسۍ ناست یم په دې خوشحاله یم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف شاکر صاحب حضرت مولانا مفتی گوہر علی شاہ صاحب حضرت مولانا مفتی گوہر علی شاہ صاحب زما محترم ملګرو د دنیا دغه عزتونه د دنیا دغه کورسۍ د دنیا دغه عهدې دا به ځي راځي دا تلونکي او راتلونکي دي دا د عزت څیز نه دی د عزت شی هغه زمونږ دا دی چې ما ته څوک ووایي مصلې ته وړاندې شه ما ته څوک یې په دې منبر باندې کښېنه ما ته څوک ووایي راشه د دوو کسانو صلح او جوړ وکړه خو په دې ډېر خوشحاله یم چې الحمدلله که زه نن د تحصیل د ناظمۍ په کورسۍ ناست یم نو بیا به مې هغه حال نه چې کوم د دنیا د هغې چور خلکو حال دی چې کوم د دنیا د هغې
دویم نمبر خلکو حال دی چې هغوی نه د الله د حقوقو خیال ساتي او نه د قوم د حقوقو خیال ساتي. زه به د الله د حقوقو خیال ساتم، د الله سمې وعده ده، او د قوم د حقوقو به انشاءالله تر آخره وخته پورې د الله سره وعده کوم چې انشاءالله خیال به ساتم که خیري. زما محترم ملګرو، زمونږ او ستاسو رورولي ده، زمونږ او ستاسو لاس یو بل ورکول دي او د دین په خیال باندې دا ټول مسلمانانو رونه دي خپل منځ کې. د دې ټولو مسلمانانو مثال حضور مبارک فرمایي دا د یو جسد په شانته دی، د یو بدن په شانته دی. که په دې بدن او جسد کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د سترګه باندې درد وي، د ده په ټول بدن باندې درد وي، او که د ده په سر باندې درد وي په ټول بدن باندې به درد وي. خو فخر ماله دی کې دی چې زه نن د علماو سره سب کې ولاړ یم. که زه عالم نه یم د علماو په سب کې ولاړ یم، ماله فخر په دې باندې دی. او هغه علما چې د حق نه رستو کېدو والا نه دي، په یو میدان کې هم نه رستو کېږي. زما اکابر هم په دغې لار روانو او زه به هم په دغې لار باندې انشاءالله روان یم. زما محترم ملګرو، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو ډیر لوی امام دی، یو ډیر لوی بزرگ دی، یو ډیر لوی شخصیت دی. هغه باچای وقت سره صرف یو مسله باندې اختلاف راغی. ما ته خیال وکړئ، یو مسله باندې اختلاف راغی. هغه مسله د علماو ته معلومه ده، هغه یو علمي مسله ده چې کلام د الله تعالی مخلوق دی او که غیر مخلوق دی. خو د ده یو خپل رایه وه او د ده خپله هغه صحیح عقیده وه چې کلام الله دا غیر مخلوق دی. څنګه چې الله غیر مخلوق دی، قدیم دی، کلام د الله هم دا غیر مخلوق دی. خو باچای وقت وی نه، ته به د خپلې مسلې نه اوړې، ته به زما تابعداري کې، زما आवाज باندې به لبیک کې، زما باچای کې به ته ما ته څنګه خلاف راپورته کېږي، ما ته به ته څنګه ودرېږي او زما د رایې خلاف به کې او زما د عقیدې خلاف به کې. وی چې ته باچا یې، باچا به یې. خو امام احمد ابن حنبل وی زه د خپلې خبرې نه نه اوړم، که ته مال هر څومره دمکي راکې، که ته مال هر څومره سزا راکې، خو زه به د خپلې عقیدې نه نه اوړم. وی ښه نه اوړې؟ وی نه. هلکه وی امام احمد ابن حنبل ته وی سزا ورکې، او داسې سزا وله مه ورکې وی چې کوټه کې وله ورکې، وی سزا وله ورکې او د تمام عالم په وړاندې باندې راولې او وی په کوړو باندې ووهې چې دا خلک یې وویني چې د باچا څوک مخالفت کوي او د باچا څوک خلاف کوي، د هغه به هم دا سزا وي. امام احمد ابن حنبل صاحب یې را روان که د باچا په حکم باندې او میدان ته راوسته، یو لوی میدان دی هلته راوسته، او ستاسو په شان عاشقان د امام احمد ابن حنبل هغه هم رالل. خو هغوی جاړي چې خدایه زمونږ امام ته، زمونږ استاذ ته، زمونږ پیر او مرشد ته اوس به سزا ورکولی کېږي. او چې کوم د بادشاه چمچي دي او کوم د بادشاه درباریان دي هغوی خوشحاله دي چې نن به ده ته سزا ورکړی شي، نو دی به د خپلې خبرې نه رستو شي او بیا به څوک نه رامخې ته کېږي. زما محترم ملګرو، امام احمد ابن حنبل راغی او په میدان کې ودرو، لاسونه یې وله وتړل او کمیس یې ترې لرې کړ، لنګ یې والې دی او کوړو والا ته یې راشه ووه. چې کله دی راغی کوړو والا ولا قسم د امام احمد ابن حنبل وی که په دې کوړه باندې اتي لګېدلی و د میدان نه به هغه منډې والې وې. دومره دردناکه کوړه وه، دومره دردناک گزار به و. خو چا اولنۍ کوړه یې وله ورکړله. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وی بسم الله الرحمن الرحیم، ښه په قلاره بسم الله وویله او هېڅ قسمه د خولې نه جزع فزه نه ده ایستلې چې دویمه کوړه باندې ووهه. امام احمد ابن حنبل وی لا حول ولا قوة الا بالله، چې درېمه کوړه یې وله ورکړله. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه بیا ووی قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا،
پیغمبر دی ته ووایه د دې آیات معنا دا ده پیغمبر دی خلکو ته ووایه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا چې موږ ته نه رارسیږي مګر هغه څه به رارسیږي چې الله لیکلي وي. چا لیکلي وي؟ الله. لږ تیز ووایه چا لیکلي وي؟ الله. الله چې څه لیکلي انسان دقه رسیږي. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. امام احمد ابن حنبل دې ته اشاره وکړه که زه نن په دې میدان کې ما ته کوړې را کولی کېږي بس الله لیکلي دي زما دپاره. او چې کله څلورمه کوړه باندې بیا وواهه بیا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خلکو ته وایي اسمعو اے خلکو واورئ کلام الله غیر مخلوق. وی اوس هم د دې وارو سره ګوره زه د خپلې عقیدې نه نه یم اورېدلی اوس هم زما دقه عقیده ده چې پنځمه کوړه باندې ووهه د ده لنګ اوشلېده او ښکته روان شه چې لنګ ښکته روان شو کمیس هم نشته لنګ ښکته روانېږي. اوس امام احمد ابن حنبل سوچ کوي فکر کوي چې الله درد باندې مې کار نه و تکلیف باندې مې کار نه و که دردمن کېدمه تکلیف راته ملاوېده هېڅ مسله نه وه خو الله لنګ مې ښکته روان دی. الله که دا لنګ ښکته لاړه دنیا خلک ولاړه دی دې ته به بې عزته شمه داسې سر یې اوچت که چې سر یې اوچت که او دعا یې ځان سره ولوستله اللهم انی اسألک باسمک الذي ملأت به عرشک. الله د هغې نوم په وسیله د نه سوال کومه چې تا د هغې نوم په باندې عرش خپل ډک کړی دی. الله که زه نن په حق یم زما دا لنګ اوچت که الله دا لنګ زما ښکته نه رابره که. هغه لنګ چې ښکته روانو هغه لنګ بیا واپس راغی او بره بند کړی شه او امام احمد ابن حنبل دومره وال وخوړل چې هغه میدان کې بېهوشه شو شاګردانو په شا باندې د دغې میدان نه یوړم. لیکن امام احمد ابن حنبل خپل عقیده پرې نه ښودله. ای قومه واورئ تاسو هم واورئ ګواه اوسئ چې انشاءالله موږ به خپل مذهب نه پرېږدو موږ به خپل عقیده ختم نبوت نه پرېږدو انشاءالله او موږ به ګستاخان د محمد صلی الله علیه وسلم هم نه پرېږدو. لبیک لبیک اللهم لبیک 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت. زما پیغمبر خپه دی مدینه منوره کې او فرمایي صحابو ته وی کعب ابن اشرف گستاخ به څوک مړ کی کعب ابن اشرف گستاخ به څوک مړ کی. یو صحابي پاسېده وی یا رسول الله زه به مړ کم ما ته لږ اجازت راکړه. حضور مبارک وی زه اجازت مې دله درکړه لاړ شه. دی راغی او کعب ابن اشرف یهودي د دې خبیث قلعه اوس هم شته مدینه منوره کې دی د هغه راغې کور ته او ځان یې ورته داسې ښکاره کړه چې زه ستا ملګرتیا کومه وایي چې دې پیغمبر خو موږ ډېر په مشقت کې اچولی یو. څنګه؟ وایي دې پیغمبر خو موږ ډېر په مشقت کې اچولی یو. هلکه څنګه یې اچولی یې؟ وی خو کله رانه پیسې د مال غواړي زکات مال راله راکې کله رانه عشرونه زکات راله راکې کله وی جهاد له چانده راکې کله وی دا وکې کله وی هغه وکې وی ډېر په مشقت کې اچولی یو. کعب ابن اشرف سوچ وکړو جوړ دا زما په خیال د پیغمبر نه تنګ دی او ملګری کېږي زما. بیا ورته وایي ما له لږ قرض راکړه. وی قرض به در کوم خو را سره ښځې به ګاڼه کوې. وی نه ښځې نه ګاڼه کوو دا زموږ دپاره ډېره د شرم خبره ده. وی نوجوانان به را سره ګاڼه کوې. حتی چې دا صحابي ورته وایي زه به بېګاله راځمه بیا به خبرې کوو. بېګاله راغی چې راغی دی بره بالخانه کې اوده دی ځان سره دوه کسان هم راوستل. بالخانه کې اوده دی ورې ووه اواز یې وکړو کعب ابن اشرف ته
کعب ابن اشرف په درلم خزا او توي کعبه مال د دې आवाज نه د ویني بین راځي مخ زه غختا نه وی دا یو غلط د یو عربو د سردار شیونه د عادت نه دی او رواج نه دی چې هغه ته بسوک आवाज کوي او هغه بنه ورزي د راکوشو چې راکوشو الکه ډېر ښکلی خوشبوي او ښکلی عطر دی لګوري دی ډېر زبردست دا څنګه هغه خپل فخریه الفاظ وي بیا ورته ته ماته لږ اجازت کې چې ستا دا ویښته زه لږ بین کړم ډېر مزېدار بین ترې راځي وایي بین که که نه صحابي و په داسې لاس د ویښتو کې ورکړل او چې دا ویښته ښه راقابو کړل ملګري ته وایي شابه سټ دې ووه چې داسې لاس کې ویښته مضبوط کړل هغه بل ملګري پرې د تورې ګزار وکړو هغه سر د صحابي په لاس کې پاتې شو او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راله وی مبارک شه دا د کعب ابن اشرف سر قسم دې که تاسو موږ ته څوک وایي چې ورشه دا پلانکی کار وکړه ډېرې بانې به ګورو صحابه کرام د حضور مبارک کې طاعت کوونکي خلکو شراب حرام شو حضور مبارک منادي आवाज کوونکي ته ویلال شه او आवाज وکړه چې شراب حرام دي په مدینه منوره کې هغه ګرځېده وی شراب حرام شو خلکو راواړول شرابو چاټې منګي ډرمونه د نالو ویڼو ته قسم دی وایي د مدینې په دغه ویڼو کې وایي داسې شراب روانو لکه د باران د اوبو دومره ډېر روانو نن خو به موږ په ډېرې فلسفې ګورو که یو خبر راته کېږي ډېرې فلسفې او حکمتونه به ګورو د دې وجه نه انشاءالله د علماو سره به ملګرتیا کوو او د دې ملګرو به ډېره شکریه ادا کوم چې دا کم ملګري زموږ د تنګي د ختم نبوت مشران دي ستاسو موږ ډېره شکریه ادا کوو الله دې ستاسو زموږ د ټولو په عمر کې خیر او برکت واچي الله دې زموږ او ستاسو نه د دین خدمت والی خو یو خبر اخري کومه چې بچي لږ کنټرول کې او د بچو لږ نگراني وکړي ګوره ډېر عجیبه طرف ته بچي روان دي کشران او زلمی بل طرف ته روان دي زلمو تم ویم بچو لږ ځان کنټرول کې او لږ ملګرتیا باندې لږ سوچ وکړې هسې نه چې د داسې خلکو ملګري شي چې جهنم ته الله وایي روان شي او موږ ورسره روان نه شو زموږ بچي ورسره روان شي هسې نه چې داسې خلکو سره ملګرتیا زموږ را نه شي زه خو وایم رښتیا خبره درته کومه ما راته مخکې مو یو بیا هم درته وایم زه وایم زما مشران دي علما اکابر زما مشران دي زما په قیامت کې هم د هغوی سره ملګرتیا خوښه ده او دلته مې مو سره خوښه ده نو تاسو هم ځان له داسې مشران وګورئ چې ستاسو سره د قیامت په ورځ هم ملګرتیا خوښوي او دلته هم ورسره خوښوي خوښ همدله زما دا خبره عمل پې کوئ که نه لاس را سره پورته کړئ جزاکم الله خیر وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين